بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، تاسو ته زه یو ځل بیا د لرن لانګویج چینل څخه ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاستئ. نو ټول نه مخکې که تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو هیله ده زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیو هم درسره لایک او شیر کړئ. نو پرنۍ ویډیو کې به زه تاسو ته د اردو زده کړې په باره کې یو څو لغاتونه دي چې هغه تاسو ته ښایم. د بدن ځینې غړو نومونه دي، زه به تاسو ته هغه در وښایم. نو لومړی به راشو، پښتو کې سر ته سر وایي، اردو کې هم ورته سر وایي. دواړه یو شی، اردو کې هم سر ورته وایي، پښتو کې هم سر ورته وایي. دویم ویښته، اردو بال، اردو کې بال ورته وایي، پښتو کې ویښته ورته وایي. دریم سونګه، پښتو کې سونګه ورته وایي او اردو کې ناک ورته وایي، ناک. څلورم شونډه، هونډ، اردو کې هونډ ورته وایي او پښتو کې شونډه، شونډه هونډ. پنځم سترګه، آنک، اردو کې آنک ورته وایي، پښتو کې سترګه ورته وایي، سترګه آنک. شپږم چهره، چهره چې مخ ته وایي او پښتو کې مخ ورته وایي او اردو کې ورته چهره وایي. اووم خوله، پښتو کې خوله ورته وایي او اردو کې مو ورته وایي، مو خوله. اتم غاړه، غاړه، پښتو کې غاړه، اردو کې گردن، اردو کې گردن ورته وایي او پښتو کې ورته غاړه وایي، غاړه گردن. نهم غاښونه، پښتو کې غاښونه ورته وایي، اردو کې دانت، دانت غاښونه. لسم لاس، پښتو کې لاس، اردو کې هات، لاس ته اردو کې هات وایي. یولسم زړه، اردو کې دل، زړه ته اردو کې دل وایي، پښتو زړه، اردو دل. دولسم سینه، پښتو کې سینه ورته وایي، اردو کې سینه ورته وایي، دواړه یو شی. یوه یادونه به درته وکړم چې د اردو او پښتو لیکلو کې لږ فرق هم وي. نو نننۍ ویډیو زموږ همدومره وه. هیله ده چې زموږ ویډیو خوښه شوې وي، ویډیو ته لایک او شیر او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه، د الله په امان.